خپله صاحب د کوټ یم او 10 کاله مې قید دی 2 کاله مې وشو په دې محبس کې. نوم مو څه دی؟ نوم مې سید نبي دی او د مرو کار کوم یو زه نه یم او محبس کې مونږ ډېر زیات خلک یو د دې مرو کار کوو او مونږ خپله جوړوو د هر قسم څیزونه جوړوو حکومت هم راسره کومک کوي مونږ ته سامانونه راکوي او بیرته همدا د بندیان او بندیانو چې کوم پیوازي بار نه کم خلک راځي دوی واپس مونږ نه اخلي نو دغه نه مونږ ډېر څه بچت کوو کور ته هم لږ کم نس کم زموږ خرچه هم پې ښه چلیږي خو یو زه نه یم لکه ټول بندیان مونږ کار کوو هر قسم سره کم څیزونه څوک وغواړي مونږ یې دې مرو نه جوړوو مرۍ مونږ له څه حکومت هم راکوي او بار نه پیوازي هم راوړي. څومره وخت کېږي د مریو کار کوئ او په څومره وخت کې مو دغه کیس زده کړله؟ یاره زده کېږي خو میاشت 2 کې مونږ زده کړی دی او ځینې خلک چې داسې نو هغه 10 ورځو کې هم زده کوي خو زما په خپله 2 کاله وشو 2 کاله وشو مرو کار کوم ښه پکې خوشحاله یم یوازې زه نه ډېر خلک دي ټول پکې خوشحاله دي دا تسبیح جوړو میوهدانې جوړو صابوندانې جوړو او دا د ماشومانانو کینولو سامانونه د لوبو د موټرې هر قسم سوزکي او شیندام جوړو هر رقم شیزونه جوړو ډېر به د ټیم خبرې چې څومره خلک زیات راشي پیوازي زیات وي نو هماغسې دکانداري زیاته کېږي هم دوکان هم دی او په خپله هم جوړوو چې کومه ورځ وخت کې خلک کم وي نو دکانداري کمه وي بس نصیب پورې ده خو خدای خوشحاله یو که لږې مو شي نو بس محبس کې خو پیسې داسې خاص نشته خو دا موږ چې کم محنت کوو او کم کومک موږ سره حکومت کوي کم دا هغه راکوي راته دا مرۍ دا شیان نو زموږ کار پې ښه جوړ دی خوشحاله یو بس. شیرین آغا خوږیاڼو اوسېدونکی یم فلحال د ننګرهار په محبس کې شپې تېروم 6 کاله مې قید تېر کړی ده د ننګرهار په محبس کې مونږ ښه خاطره لرو ښې خاطرې دا دي مونږ چې دلته د صنعتي بخشونو مونږ ته ډېر ښې زمینې مساعد کړي دي خپله باندې مرۍ کار کړی یم دا کوم یم څوک په نجارۍ مشغوله کړي دي څوک په پیلسکارۍ مشغوله کړي دي څوک خیاطي کوي ډېر کارونه څوک ورته کولپزي کوي له دغه ځایه مطلب خدای پاک دې بندي شي یو وسیله ورته الله تعالی قبوله کړې ده چې خپل ځان هم وساتي خپل بچیان هم څه نه پاتې مرۍ کې داسې شی نشته چې زه وایم چې زه یې نشم جوړولی الحمدلله له خدای نه رضا یم خپله دونه پکې داخل شوی یم چې څه شی د مرۍ نه وغواړي دی جوړولی په څومره وخت کې مو دغه کیس زده کړله؟ ما په خپله باندې یعنې که دلته م زه استاز نه لرم خپل سرانه مې شروع کړې ده او الحمدلله ښه مهارت مې ترلاسه کړی ده پکې الحمدلله ښه راضي یو زه به درته خبره وکړم چې نن دې موږ پیوازي په 2 بخشه باندې لرو 2 ورځو باندې لرو یو د پنجشنبې ورځ پیوازي ده یو د شنبې ورځ ده پنجشنبې په ورځ باندې بیرو بار زیات دی په نسبت د شنبې د ورځې نه ولې چې مسلسله بله پیوازي راځي که نه نو شکر الحمدلله ښه راځي د خپل کاروبار نه او د محصلینو هم ښه راځي موږ ته ډېرې ښې زمینې مساعد کړي دي د پرسونل هم ښه راځي موږ سره مطلب ښه همکاري کوي ښه ورورولي راسره کوي د یو بل په باندې مطلب داسې نشته چې تېر وشي زیاتې وشي ستم وشي دا خبرې نشته ده. آیا د کور نفقه هم له دې ځایه برابروئ؟ و الحمدلله چې د دې زه خپله د کور سره پرست نه لرم چې د دې ځای نه زه دا پښې ونه کړم زه د کور نفقه دې کمه کوم د همدغې مرۍ کاروبار نه همدغې صنعتي کاروبار نه نجار د نجارۍ نه پیدا کړي خیاط د خیاطۍ نه پیدا کړي پیلسکار د پیلسکارۍ نه پیدا کړي خپل بچو ته خپل ځان ساتي خپل بچو ته نفقه کوي. زما نوم ابراهیم جان دی او دا چین ولسوالۍ اوسېدونکی یم 15 کاله مکه کې چې محبس کې بندي یم محبس کې خو چې څوک ژوند کاندي او کار کاندي هر څه شته اوس دغه په خپل ځاني موږ دغه پلچکروشي ده چې دغه اوس موږ ته څه وخت کېږي 10 ورځې یا 8 ورځې کېږي دغه کارخانه موږ ته ګوتو ته راغلې مخکې په نور بندیانو هغه خوشې شو داسې ښه خوشحاله په دې محبس کې وخت تېرو د ځان خرڅه هم ګټله ځان غوندې یو ملګری انډیوال به چې شو یو 2,000 روپۍ په مخکې موږ سره ملا شو چې مطلب یو کار زمینه یې ځان ته برابره کړې وه نور کارونه داسې دي چې اوس لکه که مکتب یې که مدرسه یې که یو بل شی دلته صنعتي شته دی نور همداسې پسې نوره نجاري شته دی ډېر کارونه دي چې کوم کار د سړي زړه غواړي هغه خپل د که نور شی وي د محبس خرڅه خو بیخي پکې ګټلی شي نو دا داسې نه دی لکه محبس شي اوس مطلب په نورو محبسونو پورې دا ډېر ښه دی ځکه چې نورو محبسونو کې موږ وخت تېر کړی دی هغه داسې دي چې سختۍ دي په هغو محبسونو کې کارونه نشته بس کور نه به درله راځي او خوري نه دغه محبس کې که نور شی نه درس ویلی شي مکتب ویلی شي پوهنتون ویلی شي دغه ځای کې د انګلیش درسونه دي دغه هر شی شته دی الله نه ډېر راځي زموږ کار خو کې جوړ دی برابر
چې دغه یو کال کم زیات کېږي د ننګرهار محبس کې بندي وم او د هفت شپې ورځې سفر کوم. دا زموږ محبس دی وروره. نن د پنجشنبې ورځ ده. د پنجشنبې په ورځ مې بیرون نه پیوزان راځي او پیوزان دلته راځي. دلته بیا د پیوزان دپاره موږ مثلا چې پیوزان راشي د بندیانو دپاره موږ دلته یو بازار لرو، کوچنی بازار لرو. د دغه بازار کې مثلا تاسو خپله باندې ولیدئ کلچې بکري خرڅېږي، داسې نور شیان دي زموږ بندیان وروڼه په خپل لاسونو باندې جوړوي او بیا بیرون نه پیوزان راځي او دغه شیان دوی اخلي او مثلا کورونو ته یې وړي ځان سره. بعضې شیان هغوی په کار بندي نو بعد پیوزان چې راځي هغوی هم ځان سره بعضې شیان راوړي دلته موږ دپاره چې هغې کې د خوراکي توکي موجود دي، نور داسې شیان دي چې هغه مثلا موږ ته ضرورت شیان دي. نو دلته زموږ محبس دی او محبس کې زموږ شپې ورځې انشاءالله چې کېږي. دلته خو مختلف کسبونه دي، تاسو هم په کومه برخه کې مصروف هستئ؟ بلې هو دلته مختلف کسبونه شته دی، مثلا دلته خیاطي شوه، نجاري شوه، دلته کلچه پزي ده، ډېر داسې نور شیان دي چې دلته مثلا دا زموږ بندیان وروڼه پکې کار کوي او غواړي چې یو څه لاسته راوړي چې زده کړه. نو دلته دیني مدرسې هم وجود لري، مکتبونه هم وجود لري. الحمدلله د الله تعالی نه راضي یو، شکر په دې حالاتو باندې چې دلته موږ راغلي وو. نو دا د قسمت خبرې دلته موږ زندګي ده او ژوند مو دی، نو باید موږ خپل ضرورت ته لاس ورنه کړو او خپل همت هم د لاسه ورنه کړو. دلته راغلي وو باید دلته موږ یو څه یاد کړو، یو څه لاسته راوړنه ولرو. نو په دې مزه ډېر خوشحاله یم چې فعلا په کلچه پزۍ کې زه دنده مخکې وړم او غواړم چې دا کلچه پزي یاده کړم، د کلچو پخول دي مثلا. نو په دې مزه ډېر خوشحاله یم. ننګرهار محبس کې په تعداد د 2551 تنه محبوسین موجود دي چې دې کې هم توقیفي او هم نهایي بندیان موږ سره دلته دي. هغه محبوسین چې نهایي حکم په دوی باندې شوی دی موږ دوی ته په بخش د صنعتۍ کې مختلف شاپونه لرو چې څو مثاله به زه ورکړم چې یو عبارت د خیاطۍ نه دی چې تقریبا 115 نفره په هغه کې مشغول د کار دي او همدې د تاریخ نه کولی شي چې خپل کورونو ته نفقه برابره کړي او همدې ځای کې کار کوي او کوم مادي یا نقدي هغه چې دوی ته تعیین شوی دی د هر جوړې په سر د صنعتۍ د خوا نه دوی ته ورکول کېږي. دوی د پیوازان چې راځي دوی لیږي خپل کورونو ته خپل مشکلات حلوي. بل موږ دلته لرو په فلزکاري چې هغه کې تعداد د زیات محبوسین مشغول د کار دی او موږ زمینه ورته برابر کړې ده مطابق د قانون چې شی قانون حکم کړی د هغې په اساس باندې موږ دې ته زمینه برابر کړې. په فلزکارۍ کې کار کوي. بل شاپ لرو د نجارۍ په هغه کې شاپ لرو چې هلته هم استادان دي او هم شاګردان دي. هغه استادان چې دي شاګردان تربیه کوي، هغه استادان که خوشي کېږي نو د دوی شاګردان دلته شته دي چې دا شاپ وچلوي او دلته کار وکړي. بل موږ لرو په صنعتۍ کې د موربافي دلته تقریبا زیات محبوسین په موربافۍ کې مشغوله دي او څومره چې زموږ د وسو توان او مطابق د قانون سهولیتونه هم دلته برابر کړي دي ورته او دوی شپه ورځ په دې کې مشغوله دي او هم مصروفیت دی او هم دلته کار یادوي او هم خپل کورنۍ ته نفقه برابروي. زموږ په تعداد د 7 تنه حافظانو چې قرآن یې دلته حفظ کړی په چوکاټ د قانون کې موږ دوی ته مدرسې لرو، وخت و زمان معلوم دی او په خپل درس و تعلیم کې دوی دلته مصروفه دي. او بل هغه هم لرو په شاف د کلچه پزۍ تقریبا زیات تعداد محبوسین هلته مشغوله دي او زما مدیر صنعتي که هغه شو تاسې به عمله نه ګورئ هلته چې دا محبوسین هلته مشغول د کار دي.
دلته موږ په چوکاټ د قانون کې دوی ته صنعتي لرو د هغه د بخش نه دوی ته قرارداد شوی دی او د همغه قرارداد د طریق نه دوی ته مواد راځي نرخ معلوم دی او راوړي دلته خپل کاروبار کې مشغوله دي خپل کار کوي او هغه چې زمونږ وس او توان او قدرت موږ دوی ته زمینه برابر کړې ده او برابروي چې دوی په کار کې مشغول دي دلته د دوی هر ځای معلوم دی مثلا موږ لرو په شنبې په ورځ باندې پیوازي لرو چې په تعداد د زیات هم طبقې و ناس هم ذکور دلته راځي او د مابوسینو خپل مابوسینو ته پیوازي کوي نو په دې ورځ کې د شنبې او پنجشنبې په ورځ کې د دوی د کوم لاسي صنایع چې لري ډېر زیات هغه کې خرڅېږي دا 2 ورځو کې او نور ورځې دلته پیوازي نه دوی خپل کار کوي جوړوي او په دې 2 ورځو کې دوی خرڅېږي Thank you.